د اسلامي امارات د مشر ملا هیبت الله لخوا تازه فرمانده ځینې سینګارتونونو فعالیتونه منع شول. د اسلامي امارات د مشر د شفاهي حکم پر بنسټ په کابل او د هیواد په ولایتونو کې د ښځینه سینګارتونونو فعالیتونه منع شول. د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت کابل ښاروالۍ ته لارښوونه کړې چې د اسلامي امارات د مشر د حکم پر بنسټ د دغو سینګارتونونو د فعالیت جوازونه لغوه کړي. بلخوا ځینې سینګارونکي وایي چې اوس مهال د خپلو کورنیو د اړتیاوو د پوره کولو یوازینۍ لاره په سینګارتون کې کار کول دي. سینګارونکي ریحان مولز وایي سړی کار نه لري. کله چې یو سړی د خپلې کورنۍ سرپرستي ونشي کړی، ښځې اړ دي چې په سینګارتون کې کار وکړي او یوه مړۍ حلاله ډوډۍ پیدا کړي. سینګارتونونه کو وتړئ، موږ څه وکړو؟ په کابل کې یوه بله سینګارونکي هم وایي چې زموږ نارینهو ته دې کار پیدا کړي، موږ هم له کوره نه وځو، له هغې پرته له لوږې مړه شو. داسې همدا غواړي چې خلک له لوږې مړه شي. هیوادوال په دې باور دي چې ښځې هم په ټولنه کې د کار کولو حق لري او حکومت باید د هغوی د اقتصادي مشارکت د تامین لپاره هڅې وکړي. د کابل اوسیدونکي عبدالله خیبر څرګندوي دولت دې ورته یوه کړنلاره جوړه کړي، داسې یوه لاره چې نه اسلام ته زیان ورسیږي او نه هم زموږ هیواد ته زیان ورسوي. داسې یوه کړنلاره چې زموږ له کلتور او دین سره همغږي ولري. دا په داسې حال کې ده چې ښځې تر امر ثاني پورې په بهرنیو او دولتي مؤسسو او دغه راز د ملګرو ملتونو په دفترونو کې له کار کولو محرومې شوې دي.